اوس په دې ځای کې الله جل شانه فرمایي یسألونک عن الاهلة، دوی تپوس کوي ستانه عن الاهلة د سپوږمۍ متعلقه. قل هي مواقیت للناس والحج، ته ورته ووایه چې دا وختونه دي د انسانانو دپاره، یا دا سپوږمۍ ده دپاره د وختونو د انسانانو دپاره، والحج او د حج د اوقاتو دپاره. وليس البر بان تأتوا البیوت، او نشته د نیکي په دې خبره کې چې راشئ تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د هغې نه، ولكن البر من اتقى، لیکن نیکي په دې خبره کې ده چې څوک ویریږي، یعنې ځان وساتي د ګناهونو نه. وأتوا البیوت من ابوابها، او راځئ تاسو دې کورونو ته من ابوابها د دغې په دروازو باندې، یا د دروازو له طرف نه. واتقوا الله لعلکم تفلحون، او ویریږئ د الله جل شانه نه د دې دپاره چې تاسو کامیابي بیا مومئ، تاسو کامیابه شئ. په دې آیت کې الله جل شانه یوې دوه اهمې مسلې ذکر کړي دي. یو خو د سپوږمۍ متعلق ده. په دې مسله باندې تاسو ځان پوهه کړئ چې په دنیا کې په دوه قسمه باندې نظام چلیږي، د کلونو او د میاشتو متعلق. یو ته شمسي نظام ویلی کېږي، یو ته قمري نظام ویلی کېږي، یا یو ته اسلامي وخت ویلی کېږي، اسلامي میاشتې ویلی کېږي، او یو ته انګریزي ویلی کېږي. خو دا اسلامي او انګریزي نوم وله نه دي ورکول پکار، ځکه قرآن مجید دغې ته د نظام قمري او د نظام شمسي نوم ورکړی دی. نو اسلامي او انګریزي پکې چا راوست. نو بهرحال دلته خو یوه دغه مسله ده چې په دنیا کې چې کوم د اوقاتو یا د میاشتو یا د کلونو هغه سلسله ده، نو یو دا ده چې د نور په حساب باندې خلک حساب لګوي، او یو د سپوږمۍ په هغې باندې. نو سپوږمۍ چې کوم سیسټم دی هغې ته قمري ویلی کېږي، او کم چې د نور دی نو هغې ته شمسي ویلی کېږي. ټیک شوله که نه؟ د قمري نه مراد دا دی چې یاره دا سپوږمۍ کله دغه شي ده، مطلب لږ کمیږي نو ټیک شوله، یا مطلب شروع شي په اوله کې، نو چې نری د یوې ورځې چې دوه بیا غټېږي، د دوو د دریو داسې روانه وي 15 ته ورسي، بیا چې واپس ختمه شي جو بس میاشت ختمه شوه. نو که یو کم دیر شي جو هغه هم ختمه شي، او که دیر شي جو هغه هم ختمه شي. د اولې ورځې چې کمې سپوږمۍ وي نو هغې ته قمر ویلی کېږي، قمر، او یا هلال ورته ویلی کېږي. قمر نه، هلال ورته ویلی کېږي. د اوله ورځې چې دا کومه سپوږمۍ نری شانته اختر کې چې اکثر خلک ویني اختر په شپه باندې، یا د روژې چې هغه کومه نری ښکاري که نه د یوې ورځې، نو دا کومه چې د اولې ورځې دغې ته هلال ویلی کېږي. او چې کومه د دویمې ورځې شي نو هغې ته قمر ویلی کېږي. او چې کومه د 14مې 14مې 15مې شي نو هغې ته بیا بدر ویلی کېږي، بدر. او هغه داسې سپوږمۍ چې هغه ډېره زیاته روښانه لکه دا اوس روانه د غټېږي، ستاسو به ورته خیال وي یو څو ورځې پس به دا مکمل غټه شي، نو دا ټول سیسټم به بیا رڼا کړی. په قسم باندې پوهېږي. نو یو دغه نظام دی، دغې ته قمري ویلی کېږي. ټیک شوله؟ او یو زمونږ د حساب کتاب دی چې مونږ وایو جنوري او فروری او مارچ او اپریل، داسې حساب کتاب مونږ لګو که نه، نو دغې ته شمسي ویلی کېږي. د دې قمري نظام سره د یوې مسلې بل هم تعلق دی. علما کرام فرمایي چې یاره تاسو کم زکات ورکوئ نو دا د قمري نظام متعلق ورکوئ. مطلب کمې قمري میاشتې چې دي نو په دې حساب باندې ورکوئ. ټیک شوله که نه؟ لکه اسلامي چې ورته ویلی کېږي رجب، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثاني، دغه چې کومې میاشتې دي دغې په حساب باندې ورکوئ. دا نورې چې کومې دي دا انګریزي میاشتې چې ورته ویلی کېږي، مطلب جنوري او فروری، نو په دې کې دا حساب چې لکه په دې کې چې کله تقریبا 35 سال کې په دې کې یو کال کمیږي. دا کوم انګریزي سیسټم چې دی، انګریزي میاشتو چې کوم ترتیب دی، نو 35 سال پس په دې کې چې ته حساب ولګې نو ستا نه یو کال په دې کې مس کېږي. او که چېرته د قمري حساب باندې زکات ورکې نو په هغې کې ستا نه یو کال نه مس کېږي، هغې کې ستا نه بس یو میاشت هم نه مس کېږي. مطلب دا دی چې زکات په دغه حساب باندې ورکې نو هر کال به ستا زکات ادا کېږي. او که دې نورو انګریزي میاشتو باندې ورکې، مطلب په جنوري کې یو سړی ورکې یا فروری کې ورکوي، نو 30-35 سال پس که دی ژوندی و نو دی چې بیا که حساب کتاب ولګي ده به د یو کال زکات به د نه پاتې شوی. په دې باندې علما کرامو تجربه کړې ده، خبره باندې پوهېږي. نو دغې وجې نه وایي چې یاره تاسو دغه اسلامي چې کومې میاشتې دي نو د دغې په حساب باندې خپل زکاتونه ورکوئ. مثال په طور باندې یو سړي سره په محرم کې نصاب برابر شو 52 تولې چاندۍ قیمت یا 52 تولې چاندي ورسره برابر شوه د ضرورتو نه علاوه، او دی اوس د ځان سره دغه تاریخ ولیکي چې هلکه زما سره د محرم په اوله تاریخ باندې یا په دویم تاریخ باندې 2 روپۍ رالي، د نصاب مالک شوم، او کال له به زه بیا د محرم په دې تاریخ باندې که زما سره دا روپۍ پوره وي زه به یې د زکات ورکوم. په قسم باندې پوهېږي چې ځکه کال پې تېر شو که نه، نو چې کال پې تېرېږي زکات به ورکړي. نو په دغه حساب کې به دا چې ستا به زکات نه مس کېږي. ټیک شو؟ نو بهرحال دغې وجې نه علما کرام فرمایي چې تاسو کوم زکات ورکوئ نو دا هم دغه اسلامي میاشتو مطابق ورکوئ چې که نه،
تاسو ته بیا په هغې کې څه کمی کوتاهي نه راځي او د الله جل شانه هغه حق د معنی نه پاتې کېږي. یو خو دغه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې دا آیت چې الله جل شانه را نازل کو نو د دې دغه چې کوم دی نو یوه واقعه وګرځېدله. دې جاهلانو کې مکې دا کوم کافران مشرکان چې په دو کې یوه خبره مشهوره وه او خبره دا مشهوره وه چې څوک به د کور نه سفر دپاره ووتلو یا د حج د سفر دپاره یا د بل څه دپاره خاص کر د حج دپاره او احرام به یې اغوستلی و نو د دو دا عقیده او نظریه وه چې یاره مونږ په سفر باندې ووتلو د کور احرام اغوستلی دی نو که چېرته په کور کې به څه د ضرورت څیز پاتې شو مثال په طور باندې نن سبا موبایل دی چا نه موبایل پاتې شو یا ګړۍ ترې پاتې شوه څه باندې پوهېږي یا په هغه وخت کې د چا نه مثال په طور باندې څه کپړې مپړې پاتې شوې خپل ضرورت څیزونه دې پاتې شو نو په کور کې اوس که دغه څیز پسې به دی واپس د لارې نه کور ته راتو نو کور ته په دروازه باندې نه ورتو په دې کې ګناه ده څه ضرورت څیز به دې پاتې شوی د لارې نه به واپس شو نو کور ته په دروازه باندې نه ور داخلېدو بلکې د کور چې به کوم شاته طرف و په هغه دیوال کې به یې سوری وکړو یا د چت په سیټ باندې به راواغوښتو او کور ته به ورغی هغه خپل د ضرورت څیز بیا راواغستو او بیا به لاړو د هغه خپلو ملګرو سره قافلې سره به ملګری شو. دا یو قسم د ثواب کار ګڼو قسم باندې پوهېږي. دغه چونکې د مشرکین عرب د وخت نه دغه خبر را روانه وه نو بیا د مسلمانانو په دور کې دا رواج لا و ختم شوی نه و په مشرکانو کې دا رواج رایج و. نو مسلمانانو کې یو ورځ د یو صحابي سره داسې واقعه راغله چې هغه د سفر دپاره روان شو او د حج دپاره تو احرام یې تړلی و نو د ده نه په کور کې څه څیز پاتې شو څه د ضرورت څیز ترې پاتې شو قافلې سره روان و قافله نیمې لارې ته رسېدلې وه نو دلته چې ور یاد شو چې هلکه زما نه خو د ضرورت څیز پاتې شوی دی ډېر اهم دی د هغې راوړل خو ډېر زیات ضروري دي. نو دغه صحابي د هغه لارې نه راواپس شو کور ته لاړو چې کور ته لاړو نو دې کور ته په دروازه باندې وردن نه شو هغه خپل څیز یې راواغستو بېرته په دروازه باندې راووتو دې خو لاړو د خپلې قافلې سره ملګری شو خو بیا چې کله په محله کې ګاونډ کې خلکو ته پته ولګېده چې لکه هغه پلانکې سړی خو راغلی او کور ته په دروازه ورننوتی و او بیا په دروازه باندې وتلی دی نو بس په خلکو کې دا غوغا جوړه شوه لکه دا خو غټ د ګناه کار کړی دی دا خو ظلم کړی دی ځکه دا د مشرکانو نظریه وه چې کور ته به بیا په دروازه باندې نه ورننوځي په شا باندې به راتاویږي. دغه صحابي د پیغمبر علیه صلات وسلام دې صحابي داسې کار وکړو چې دی په دروازه باندې ورننوتو خپل کار یې وکړو واپس په دروازه باندې ووتلو نو خلکو غټه غویمه جوړه کړه. نو په دغه موقع باندې الله جل شانه دا آیت را نازل کړو چې څه ورته وایي لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها دا مخکې چې کومه حصه ده دې آیت الله جل شانه فرمایل چې نیکي په دې کې نه ده چې تاسو کورونو ته په شاګانو باندې راشئ یعنې د هغو خو دا خیال و چې کور ته په شا طرف باندې راځي په دیوال باندې راوړي نو په دې کې ډېر زیات ثواب دی د کافرانو دا خیال و. نو الله جل شانه ته وفرمایل چې لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها نیکي په دې کې نه ده چې تاسو کورونو ته په شاګانو باندې راشئ مطلب په دیوالونو باندې راواوړئ ولکن البر من اتقى لیکن نیکي په دې خبره کې ده چې یو سړی ځان پاک کړي بس دې د الله جل شانه نه ویریږي او دې د ګناهونو نه ځان بچ وساتي. نو دغه دوه مسلې وي په دې آیت کې ښایي خو دغه د سپوږمۍ متعلقه دې کافرانو د پیغمبر علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو چې دا سپوږمۍ دا کمیږي زیاتېږي دا څه مسله ده کله کمه شي او کله زیاته شي روانې غټه شي او بیا رو پرو روانې ختمیږي واپس وایي دا څه حساب کتاب دی. نو الله جل شانه دا آیت را نازل کړو چې د خلکو د پیغمبر نه تپوس وکړو چې دا سپوږمۍ ولې غټېږي کمیږي. نو الله جل شانه ته وفرمایل چې یسألونک عن الاهله دا خلک ستا نه د سپوږمۍ متعلق تپوس کوي چې دا څه شی دی دا ولې کمیږي زیاتېږي. نو ته ورته ووایه پیغمبره قل هي مواقیت للناس والحج چې دا د وخت معلومولو الې دي. مواقیت دا د میقات جمع ده او میقات هغه څیز ته ویلی کېږي چې په هغې باندې وخت معلومیږي لکه نن سبا موږ په ګړو باندې وخت معلومو یا موبایل را سره دی په جیبونو کې په دغه موبایل باندې موږ وخت معلومو نو دا یو قسم له میقات دی د وخت د معلومولو اله ده ټیک شوله که نه. نو همدغه رنګې الله جل شانو ته وفرمایل چې ته د خلکو ته ووایه چې دا سپوږمۍ دا کمیدل او دا زیاتېدل او کله وړه او کله غټه سپوږمۍ نو دا مواقیت للناس والحج دا د وخت معلومولو الې دي د خلکو دپاره او د حج دپاره. مطلب دا دی چې په دې باندې خلک د حج وخت هم معلوموي چې کله د ذوالحجې میاشت را نږدې شي نو خلکو ته پته لګي دا د ذوالحجې میاشت ده بیا چې کله میاشت راوخېږي نو پته ورته ولګي چې هلکه اوس ذوالحجې میاشت راختلې ده په قسم باندې پوهېږي سبا له بیا کم کارونه کول پکار دي پوهېږي په قسم باندې بل ورځ کم کار پکار دی بل ورځ کم کار پکار دی په حج کې نو د هغې متعلق نو الله جل شانه فرمایل چې دا یو خو دا چې د وخت د معلومولو اله ده لکه پخوا زمانه کې خو ګړۍ مړۍ نه وی که نه نو خلکو به بس دغه سپوږمو ته کتل یا به انور ته کتل چې لکه د انور مثال په طور باندې دلته دی جو سهار دی چې داسې رو پر رو روان دی جو ټایم کمیږي 9 10 11 12 هغه ځای ته ورسېږي ماسپښین شو څه باندې ځکه انور داسې روان دی که نه سوری به یې داسې او د خلکو تجربه وه او دا ګړۍ مړۍ نه وي نو خلک په دغه قسم باندې پوهېدل په قسم باندې اوس هم داسې ماهرین شته دی اوس هم دا کوم دا زموږ دغه چې جوړېږي دا نقشې د دې منځونو دا نقشې نو دا هم په دقه تجربه باندې جوړې شوي دي داسې داسې هوایي خو نه دي جوړې شوي په دقه نور باندې تجربه شوې ده او بس د هغې نه بیا دا نقشه جوړه شوې ده چې هلکه په دې ټایم باندې د دې مانځه ټایم دی او په دې باندې د دې مانځه دی. نو به هر حال الله جل شانو ته وفرمایل چې دا سپوږمۍ چې دا کمیږي زیاتېږي
نو دا د وخت د معلومولو الې دي، بس په دې کې نور څه نشته دی. والحج او د حج د وخت د معلومولو اله ده. وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، او نشته دی نیکي په دې خبره کې چې بان تاتوا البيوت من ظهورها، تاسو راشئ کورونو ته د شاګانو د طرف نه، د شا د طرف نه. ولكن البر من اتقى، لیکن نیکي په دې کې ده چې من اتقى، هغه څوک نیک دی، مطلب دا دی چې هغه سړی نیک دی چې د ځان پاک کو، ځان یې د ګناهونو نه وساتو، ځان یې د غلطو کارونو نه وساتو، د الله جل شانه نه ویریږو. واتوا البيوت من ابوابها، تاسو راشئ کورونو ته د هغوی په دروازو باندې. نو ګوره دا خو یو د آدابو مظاهره هم ده چې یاره یو سړی کور ته راننوځي نو پکار ده چې په دروازه باندې راشي. لکه پخوا زمانه کې دا خبرې ډېرې زیاتې مشهورې وې، خلک به خپل کور ته ورتلل په دیوال به وغوښتل، د شپې په نیمه شپه باندې به سړی را روان و، لکه دا خبرې ډېرې زیاتې وې، په نیمه شپه باندې به سړی کور ته راته و. بل ورځ راته یو سړی قصه کوله چې دغه مونږ به ناست وو، یو ځای یادوو، وایي مونږ به هلته ناست وو، مشر سړی خپلې قصې کولې، مشرانو د قصې خوند هم کوي، یو قصه شروع کړي که نه د خپلې ځوانۍ داسې چل به هم کاوه. نو هغه وایي چې بهي داسې شپه به نه تېرېده چې مونږ په نیمه شپه باندې کور ته نه راتلو، بس په مخه به په نیمه شپه راتلو. نو اکثر به خلک بیا د کورونو ته په دروازو نه شو ورتلی، د یرې نه، د پلار د یرې نه، د مور د یرې نه په دروازه نه شو ورتلی. که اوس دروازه وډزوم خو پلار به راپاسي او وبه مې وایي، یا به مور راوځي او قهر به شي راته، نو دی به ایسته په دیوال باندې راواغوښتو. ښه سمه دې پوهېږي. نو اوس خو خیر هغه دور نه دی، اوس خو دا دی چې خلک ښه پوهه دي خو بیا هم ځان ناپوهه کړی دی. اوس خلک د هر څه نه خبر دي چې هلکه په کومه طریقه باندې یو کار کول پکار دي، مطلب کور ته ورتلل دي نو په څه طریقه باندې ورتلل پکار دي، په دروازه به ورځي که په دیوال به ورځي. نو په دروازه به ورځي که نه، که په دیوال به ورځي، دروازه باندې به ورځي. نو هر سړي ته ښه پته ده، خو بیا اوس هم نن سبا چې ډېر ښه ځوانان شته، ځوانان خو بیا څه کوي، مشران خلک نیمې نیمې شپې پورې بهر ناستي او بیا چې کور ته راځي نو پته هم نه لګي چې دا په کوم طرف راغلی دی. سهار به د کمرې نه راوځي، ته به وایې چې هلکه دا سیب په کوم طرف راغلی، دا موږ ته پته نه به لګېدلې چې دا راغلی، دغه په دیوالونو باندې راوړي، هغه پخواني ارامېتوبونه یې خلکو ته نه رسي. دغه ځان نه ایستل پکار دی. ښه نو دا د کور د راتلو آداب دی چې هلکه کور ته په څه طریقه باندې ورځه، ټیک شو لکه. او دې کافرانو به داسې کار کوي چې په دیوال کې به یې سوری وکړو، نقصان به یې وکړو، دیوال کې به یې غټ سوری وکړو، په هغې کې به ورننوتو، بیا به هغه دیوال جوړوو. نو دا خو غټه مسله وه، څه باندې پوهېږي. یا په چتونو باندې به راغوښتل. یو خو دا ګوره اوس ته د شپې ماسخوتن ناوخته ټایم دی او ته کور ته راغلې په چت باندې راوړې یا په دیوال باندې راوړې، نو څوک به د باندې ډز وکړي، هلکه دا څوک دی، خپل پلار به دې وولي ډز به د باندې وکړي، ایسته به مړ سر به وخوري، په څه باندې پوهېږي. نو دغه نقصان پکې دی، خلک به ویرېږي نه څوک راغی په دیوال باندې راواوښت. نو دغې وجې نه کورونو ته که راځئ نو په دروازو باندې ورځئ. د هر څیز دپاره خپل آداب دي، بس په هغه آدابو باندې چې کېږم انشاءالله بیا نقصان نه پیدا کېږي. واتوا البيوت من ابوابها، تاسو راځئ د خپلو کورونو ته من ابوابها، په دروازو باندې، د دغه کورونو په دروازو باندې. واتقوا الله لعلکم تفلحون، او ویرېږئ تاسو د الله جل شانه نه، لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ.